وایي که غر لوی دی نو په سر یې لار ده. پښتانه دا متل کوي او په دې باندې عمل هم کوي. په مینه کې هم سر بیلي او په جنګ کې خو ظاهره خبره ده. قدرمنو ملګرو، زمونږ شاعرانو هم مختلف او ډېر ښکلي ښکلي موضوعات په غزلو کې ځای کړي دي. سید رسول رسا خدای بخښلی وایي چې چا وی چې د عشق خبرې ګرانې دي، چا وی چې د عشق خبرې ګرانې دي، ګرانې خو مینو ته اسانې دي. نو دغه زمونږ د پښتنو هغه سوچ دی په متلو کې هم او په غزلو کې، په شعر و شاعرۍ کې هم. د دې نه علاوه څنګه چې د مختلفو سیمو خبره ما وکړه، بنو د خیبر پښتونخوا یوه داسې سیمه ده چې د کجورو د ونو د ښایست سره سره د دغه ځای شاعران، ادیبان او د خوږ اواز مالکان هم دغه سیمې دغه ځمکې زیږولي دي. که تاسو وګورئ د بنو خلک د مینې، د محبت نه او د ورورولۍ نه ډک پک خلک دی. د دې نه علاوه د دغه سیمې د سندرغاړو خبره که مونږ کوو نو سردار علي بنوسي هم په دغه سندرغاړو کې یو داسې نوم دی چې زمونږ د نظره او زمونږ د غوږونو نه اخوا نشي پاتې کېدی. د دې نه وړاندې مونږ د خدای بخښلي سید رسول رسا یو شعر وي، دغه غزل خواست کومه سردار علي بنوسي ته چې مونږ ته او تاسو ته او قدرمنو مېلمنو ته یې وړاندې کړي.
पलटिवा इश्क रूहानी इश्क पलटिवा इश्क रूहानी ग्रामी हो महीनो तासनी ग्रामी हो महीनो तासनी चावे चितिश खबर ग्रहणी चावे चितिश खबर ग्रहणी Sushu pomar kaspin girsho Sushu pomar kaspin girsho Sushu pomar kaspin girsho Lafo hausale दरसा सोने लाखो हौसले दरसा सोने ग्रामे हो महीनो तासने ग्रामे हो महीनो तासने चावे चितिश खबर ग्रहणी चावे चितिश खबर ग्रहणी ग्रामे हो महीनो तासने ग्रामे हो महीनो तासने चावे चितिश खबर ग्रहणी चावे चितिश खबर ग्रहणी